ګیلمن ورور څه وایي؟ راځئ دا خبره سره تر اخره پورې واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو د ګیلمن ورور د ګیلمن په باره کې څه وایي نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او بیا ویډیو نه بعد بیا خپلې څو خبرې کوم. ویډیو ضرور وګورئ چې ګیلمن ورور چې دی هغه ګیلمن په باره کې څه وایي. بیا راځو ویډیو طرف ته. ویډیو کې ټول حقیقت وګورئ، نه بعد بیا موږ خپله یو څو خبرې کوو. اوس د ګیلمن حالات څنګه دي؟ ګیلمن د ماتېدو سړی نه و، هغه ډېره غټه حوصله لرله. ما چې څونه په ژوند کې دی محسوس کړی دی، لیدلی مې دی، د ده فکر ما لیدلی و، د ده سوچ ما لیدلی و. ظاهره خبره ده، دا داسې نه ده چې په دې باندې داسې ټیک شوي حالات. دعا به کوو، ټول پښتانه وروڼه خویندې لګیا دي په دعاګانې باندې. موږ هم دغه د امید دی، الله ته هم سوال کوو چې خدای د دا برخه زموږ په جولۍ کې واچوي، زموږ نه دی لرې نه کړي. راځو زموږ دوستان دغه ویډیو مو ستاسو سره شیر کړه چې ګیلمن وزیر ورور چې کوم دی د خپل ورور په باره کې څه وایي. نو ویډیو خو تاسو وکتله چې ویډیو کې د خپل ورور دپاره څه ویلي. نو دغه ویډیو دا معلومات مو ستاسو سره شیر کړو. زموږ چینل ته که پروني ځل راغلي وه نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ نوي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې میلاویږي. او دغه نوي معلومات و چې موږ تاسو ته درکړه. نو راکړه اجازه پر روانه میلاوي کوو. الله فامه.